خبر او نظر. سلام، وخت مو بخیر. د انعکاس رادیو په خبر او نظر نن خبرونه کې همدا موضوع بحث کوو. ولې ډیر کله چې افغان حکومت نړیوال ټولنې په عین وخت کې افغان ملت د طالبانو څخه دا غواړي چې تاسو لږ تر لږه د سولې څخه وړاندې ورکم وکړي چې بل اخر دا وربند ته زمينه مساعده کی. په عین وخت کې طالبان ولی په خپل دریځ ثابت ولاړ دي، ولی نرمښت نه خي او په عین وخت کې دغه اساسي مقطع کې چې رسول لپاره خوشبيني ډیره شوې ده، دغه مسایل به څه ډول پیغام ولري. په ورته وخت کې د طالبانو دا مسله چې په لوی خارونو کې بریدونه کم کړی دي، ولی په ولسوالیو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی خوښوي هلته بریدونه کوي، بل اخر عملیات کوي. دا همدغه موضوع د بحث لپاره را سره د سیاسي او ټولنیزو مسایلو نږدې څارونکی ښاغلی جان آغا بهار صاحب سټوډیو ته حاضر شوی دی، بحث پر اثر کوي. بهار صاحب خیر اغلاس خپرونه ته ډېره زیاته مننه. کور مودان بهار صاحب که بحث له همدې ځایه راپیل کړو، سربیره پر دې چې افغان حکومت په ځلونو ویلي ورسره نړیوالو ټولنو هم د دې تاکید کړی چې طالبان باید لږ تر لږه د دایمي سولې او ثبات سره مخکې د اوربند او د کم اور مسله جدي وګڼي. ولې دوی هر ځل د اوربند مخالفت کوي مخکې له سولې څخه؟ ډیره زیاته مننه. بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. ډیره مننه. تاسو مقدمه کې د طالبانو د خبرې شوی اعلامیې په استناد باندې ویل چې هغوی سولې ته تر رسیدو یا د بین الافغاني مذاکراتو وړاندې د اوربند یا د اورکم غوښتنه یو احمقانه غوښتنه بللې ده یا غیر منطقي بللې ده. تقریبا هماغه ورته مسله ده. لومړی خو دا ده چې جګړه خپل احمقانه کار دی. یو دا ده چې جګړه چې احمقانه کار شو، جاهلانه کار شو او تر ټولو کمکل کار شو، بیا پرې ټینګار د هغې د پاسه کمکل کار دی. تر ټولو زیات احمقانه کار همدا دی چې پر جګړه باندې ته ټینګار کوي، وایي چې د ستونزې حل جګړه ده. که چېرته د ستونزې حل جګړه وای نو افغانستان کې خو تقریبا شاوخوا 4.5 یا څه د پاسه 4 لسیزې همدغسې دا کیسه روانه ده او بالاخره تر ننه راورسېدله. خو معلومیږي دا چې جګړه د حل لاره نه ده. د نورې نړۍ سیاسي تاریخونه، سیاسي انقلابونه، بدلونونه، جګړیز تاریخونه خو په خپل ځای پرېږده چې هغه زموږ ستاسې او دارنګه د جګړې ښکېلو لور او ټولو افغانانو ته یو عبرت او تاریخي حدث دی. هغه خو جدا بحث او جدا خبره ده. دلته یې موږ تاسو په خپلو سترګو باندې ګورو، زموږ اسلافو د کیسې مسلې په هغوی باندې تېرې شوي دي، موږ تاسو ته یې کوي. دارنګه تاریخونو کې دغه وقایع او دغه پیښې او دغه فاجعې چې په هر حکومت کې ترڅنګ په هر نظام کې ترسره شوي دي هغه ثبت شوي دي او موږ تاسو یې لولو یا راته رارسېږي. بله د طالبانو او افغان حکومت دارنګه د امریکا سره مسله دا نو خورا یوه پیچلې قضیه ده، سره دې چې په دغه مباحثو مذاکراتو باندې ډیر وختونه تیر شو، تقریبا نږدې 2 کلونو ته یا څه د پاسه 2 کلونو ته دغه موده وغځېده. له ابتدایي بحثونو راواخله تر امریکا سره مخامخ مذاکراتو د قرارداد او هوکړې مسله، بیا تر افغان حکومت سره د مذاکراتو د رانږدې کېدي تر نیټې پورې. دا نو مختلف پړاوونه او مختلف بحثونه او مختلف مذاکرات و چې ترسره شول او په نسبي ډول باندې لا هم روان دي. بله امریکا او طالبانو چې کومه هوکړه ترسره کړې ده، کوم قرارداد یې ترمنځ ترسره شوی دی، نو د هغې نږدې 3 میاشتې پوره کېږي. تقریبا 116 یا هم 100 ودېرش ورځو ته یا دغه موده دغې ته رسېږي. خو سره دې چې ویل شوي و چې په افغانستان کې به څو نظامي هډې تصفیه کېږي، تخلیه کېږي به او بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. خو تر اوسه پورې کیسه زړه ده. تر څنګ پر یو بل د بریدونو مسله، البته بحث د امریکا او طالبانو په قضیو باندې کوو چې هغوی په یو بل باندې د نه بریدونو خبره په هغه هوکړه کې کړې وه. تاسې وکتل چې هغه هوکړې ځینې موارد نقض شول، یو بل باندې بریدونه هم وشول او مرګ ژوبله وختله او مقابل کې هر لوري د خپل برید لپاره دلیل هم راوړه. هغه دلیل که مثلا د افغان حکومت په نفع باندې د امریکا او د ناټولو لوري و او یا هم د طالبانو لخوانه د خپل برید د توجیه لپاره د یقیني دلایلو وړاندې کول و، خو ترسره شول. بیا په دغه موده کې مسله د افغان حکومت سره د مذاکراتو لړۍ ته رسیدله چې یو جدي ستونزه خو دا وه چې په دغه 2 کلونو کې یا په 1 کال کې یا مثلا څه د پاسه 1 کال کې
افغان حکومت متاسفانه چې له بیا هڅو سره ونه توانېده چې یو داسې پلاوی دوی برابر کړي چې هغه پلاوی بیا بین الافغاني مذاکراتو ته ولېږي او د افغانستان د ولس او د حکومت نمایندګي وکړي. خو داخلي سیاسي بې ثباتي او دارنګه د اړخونو ترمنځ د تناقضاتو او تصادماتو باس او هغه ټکر د دې لامل کېده چې دغه پروسه او دغه پلاوی ټاکلو کې ستونزې او ننګونې راپورته کړي. خو تر هغې راوروسته ګورو چې طالبانو په هوکړه کې دا منلې وه چې اوربند نه بلکې اورکم به ترسره کړي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته دروازه پرانیستل شي. خو متاسفانه هسې کار ونه شوه. په وروستیو 4 میاشتو کې یعنې د هوکړې نه وروسته نږدې 4 یا 3 میاشتو کې تر هوکړې وروسته خبره کوو، تقریبا څه کم 4 میاشتو کې نه یوازې دا چې اوربند وشو بلکې اورکم هم ونه شو. جګړه لا شدیده شوله. ما ځلونه وړاندې هم دا خبره کړې ده چې دغه د 4 میاشتو یا نږدې 4 میاشتو موده طالبانو د افغانانو او د افغان حکومت د دولتي او نظامی سرتیرو د وژلو لپاره یو تر ټولو غوره فرصت وباله او په خپل ټوپک او توره کې چې څومره وینې وي هغومره یې توره ووهله، هغومره یې ټوپک وکارول او هغومره انسانان یې ووژل. همدغه نن مسله زه ته یادوم چې دا نن د سمنګان د ایبک پر ښار له بشري فاجعې ورهاخوا نږدې 14 ولایتونو کې جګړه ترسره شوې ده. شاوخوا 50 تنو ته په ایبک کې هلته مرګ ژوبله اوښتې ده او زما باور دا دی چې دغه د نورو ولایتونو جګړې او کوچني بریدونه او چسپکي ماینونه او نور بریدونه چې راجمع کړي تر 50 د دې مرګ ژوبله هم واوړي. معنا دا ده چې نننۍ ورځ کې هغه ارقام چې ثبتېږي یعنې ثبت شوي ارقام د 100 نه پورته د مرګ ژوبلې اوړي. نو فکر نه کوئ چې هغه ارقام چې هغه نه ثبت شوي مثلا په لرېو پرتو سیمو کې چې هغلته نه رسنۍ هغلته کولی شي چې ورشي، نه مثلا دولت پلوه بنسټونه او نه هم غیر دولتي بنسټونه چې هغوی د افغانستان د مرګ ژوبلې او یا د تلفاتو هغه ارقام راټولوي، مثلا یونما یا هم د نړیوالې ټولنې نور اختصاصي څانګې. نو یعنی هدف دا دی دا یوازې د نن ورځې تراژیدي او داستان دی. هدف دا دی چې ما مخکې یادونه وکړله چې د قضیې حل یوازې مذاکرات او بحثونه دي او په دې موږ او تاسې باور لرو چې امریکا د افغانستان د جګړې د یو عنصر په توګه چې لا هم په جګړه کې تر ډیره دخیل نه و، یو باندنی بعد نو چې هغې سره مذاکرات او بحثونو دومره وخت ونیوه، دومره ستونزې، دومره مشکلات، ننګونې او مه کوه وکړه په یو ټویټ باندې لغوه کړه او بیرته یې په یو ټویټ باندې شروع کړه. نو د افغانستان مسله او د افغانستان مذاکرات چې دا مخامخ خبرې پکې بحث کېږي، زړونه پکې تشېږي، مثلا ګیلې به هم پکې، ګزارې به هم پکې، همدارنګه مثلا په یو بل ملحوظات نیوکې او انتقادات به وي او دارنګه د افغانستان د داخلي ثبات چې بیا ځلې جګړې ته لاړ نشي د هغې د حل لپاره به ځینې طرحې، برنامې او نظریات به هم وړاندې کېږي. نو دا به بیا څومره وخت نیسي؟ ښکاره خبره ده چې دا پروسه به لا اوږدېږي. نو هدف دا دی چې سره دې چې طالبانو کم څه غوښتل او په لومړیو کې افغان حکومت پر هغې باندې ټینګار هم درلود، خو هغه ټینګار یې دا دی مات کړي. مثلا د 15,000 زندانیانو د خوشي کولو مسله وه. تاسې ګورئ چې د امنیت شورا د معلوماتو له مخې یا د ریپورټ له مخې 4,199 یا مثلا 4,200 زندانیان تر دې دمه خوشي شوي دي طالبانو ته. همدغه 2-3 ورځو کې 180 زندانیان نور خوشي شوي دي. پاتې شو د 592 زندانیانو د خوشي کولو مسله چې طالبان پرې ټینګار کوي. اما افغان حکومت وایي چې دغه زندانیان ځکه نه خوشي کوي چې امنیتي او حقوقي دلایل موجود دي یا په دغه بندیانو باندې امنیتي او حقوقي ملحوظات وارد دي چې دوی د هغوی پر بنا باندې نشي کولی دغه بندیان آزاد کړي. ځینې خبرې داسې دي چې د افغان حکومت د نیمګړتیا او یا هم د سیاسي تېروتنې هغه هم ترې معلومیږي، د موارد هم ترې معلومیږي. بندیان د طالبانو چې دا خوشي کېدل ټول خطرناک بندیان وو. طالب چې خپله یو جګړیزه ایډیالوژي ده یا مثلا یو جنگي نوم دی یا مثلا یو جګړیز بنسټ دی، نو طبعا چې د هغې ټول لوبغاړي خطرناک خلک دي او هغه که نیول شوي دي مثلا طبعا یا به په بریدونو کې نیول شوي یا به د بریدونو د اتهام په نوم باندې نیول شوي او یا به هم نور جنایتونه او بشري حقوق او بشري مسایل به یې نقص کړي او د هغې د نقص نه وروسته به نیول شوي. نو دغه د 592 زندانیانو خبره چې بحث کېږي طالبان په همدې باندې ټینګار کوي. هغوی وایي چې دغه بندیان باید خوشي، سره دې چې افغان حکومت ورته ویلي چې یو بل لیست موږ ته اوس راولېږي چې نور زندانیان درته خوشي، خو دا نشي خوشي کولی. طالبانو ته خو همدغه یوه پلمه پاتې ده
سره دې چې د مخ نه تر دې مخکې څو پلمې لرلې. مثلا تر دې مخکې به ویل چې افغان حکومت زندانیان موږ ته نه خوشي کوي او دا زندانیان نه خوشي کول د خپل د سولې پر وړاندې یو خنډ چې افغان حکومت ایجاد کړی دی. ترڅنګ مثلا ځینې نور مسایل وو خو افغان حکومت بار مثلا د طالبانو هغه پلمې او بهانې چې وي هغه ماتې کړي او خبره اوس تر دې ځای راورسېده چې مثلا طالبان دغه د 592 زندانیانو د ټینګار خبره کوي او افغان حکومت وایي چې دا نو داسې بندیان دي چې دوی په خورا خطرناکو قضیو کې دخیل دي مثلا لاس لرلی دی او د دوی خوشي کول دا نه یوازې دا چې د افغانستان د حکومت لپاره ګواښ دی بلکې د ولس لپاره جدي ګواښ دی او ځینې نور چې په هغې باندې د حقوقي ملحوظاتو د وجود خبره کوي هغه نو بیا دا دی چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نقض کړي دي. نو ما مخکې ویل چې حقوق د ولس دواړو لورو نقض کړي دي. همدا مسله بهر صاحب اوس بل څوک دی اصلا پروسه څوک سبوتاژ کوي دلته تاسو امنیت شورا باندې بحث وکړئ افغان حکومت باندې بحث وکړو اصل کې اوس پړ څوک دی ملت څنګه وپوهیږي؟ نو همدغه بحث ته راځو. تاسو به د رسنیو نه اوریدلی چې د رحمت الله کاکازاده په نام باندې یو کس چې دا په هلمند کې هغلته اوسېده او د طالبانو د نظامی شورا پخوانی جنرال کونسل و دی نو دا 2 ورځې وړاندې کابل ته راغلی دی او ځینې لیدنې هم کړي دي او اوس پلان دا دی چې حنیف اتمر سره او دارنګه د جوقاف له وزیر سره دوی وګوري. جالبه خبره دا و چې د دغه سړي په خبرو کې راغلي دی وي چې تر هغو کړي وروسته او دارنګه تر اختر وروسته چې کوم بریدونه زیات شوي دي وي طالبان له دې بریدونو نه رضایت نه لري هغوی ورباندې ناخوښه دي خو دلته ځینې بعدونه شته دی چې هغوی طالبان مجبوري چې دا کار کوي. مثلا هغوی ویلي چې د کوټي شورا ده د بلوچستان شورا ده د پېښور شورا ده یا مثلا دغه شوراګانې چې کومې دي د کراچۍ شورا ده دغه د طالبانو دغه شوراګانې چې دي دا د پاکستان د استخباراتي ادارې په لاس کې دا د رحمت الله کاکازاده خبره ده که په رسنیو باندې دوستانو اوریدلي او لوستلي نو خبره ده کني په نږدې 2 ورځو کې به دا مسله دوی واوري او وبه ګوري. هغه په خپل خبرو کې دا یادونه کړده چې مثلا اغلته د کوټي شورا چې د کراچۍ شورا چې د بلوچستان او پېښور یا د پیټ آباد کې شوراګان چې دا د استخباراتي ادارې د پاکستان په لاس کې دي او هغوی ټینګار او اصرار دا دی چې په افغانستان کې به جګړه شدیده شي سره دې چې دلته یا مثلا د طالبانو سیاسي پلاوی یا مثلا سیاسي عرصه کې چې کوم طالبان وجود لري هغوی وایي چې موږ ناخوښه یو. بله سره دې چې زه شخصا په دې خبرو باندې باور نه لرم. زما باور دا دی له نسبي خوشبینۍ او هیلهمندۍ ور اخوا زما باور دا دی چې طالب نه د سولې سړی دی طالب نه د مذاکراتو سړی دی طالب نه په خبرو باندې پوهیږي طالب نه په سیاست باندې پوهیږي. د طالبانو تیر حکومت او اوسنۍ جګړه چې 2 لسیزو ته رسیږي او د دې جګړې منطق فلسفه او ایډیالوژي دا واضحه ده. یوازې د طالب ایډیالوژي هم دا ده چې وژل بله که د وژل نه وي خو ولې دا کیسه اوږدېږي ولې دا مسله اوږدېږي؟ هدف دا دی چې نړیواله ټولنه هم در باندې که فشار در باندې نه راوړي غوښتنه درنه کوي افغان حکومت هم درنه غوښتنه کوي. زه حکومت خو پرېږده په یو حربه کې تا سره ولاړ دی او من حیث د یو دښمن ورسره جنګېږي او ډزېږي ولس خو درنه غواړي که نه ته خو کله چې خبرې کوي چې 15% ولس سره دی 20% ولس ورسره دی ته خو همدا نن یو داسې یو څوک وټاکه چې مثلا هغه داسې خلک چې هغوی ترهه اچوونکي نه وي هغوی وژونکي نه وي او له هغې نه ولس ونه ډار شي د هغوی خلکو نه. ته دې ولس کې د ځان په اړه نن سروې وکړه نه ځان په اړه پوښتنه او معلومات وکړه چې ولس خو ستا د وجې نه خپلې حجرې ورانې کړي ولس خو ستا د وجې نه خپلې دیرې ختمې کړي ولس خو ستا له وجې نه کلی ولس پرېښودو ښار ته یې کډه راوکړله ته به تکلیف او تنګسه کې ژوند کوي. بله نو هدف دا دی زه ما مخکې مې یادونه وکړله چې ښه لاره دا ده چې مذاکرات باید پیل شي. څومره چې جګړه اوږدېږي مثلا څومره چې مذاکرات ځنډېږي دا که حکومت مثلا په دې برخه کې موانع او خنډونه ایجادوي دا که طالب ایجادوي او یا که مثلا طالب او حکومت د دوی د عقدې خصومت یا هم د یو بل سره د نه نږدې کېدو په مورد دریم بود یا دریم عناصر چې کوم دي دا که مثلا که ګاونډي هیوادونه دي که امریکا ده او که روسیه ده او که هر څوک دي که هغوی دي نو هغوی ته فرصت ایجادېږي. په سیاسي لوبو کې یو منطق هم دا دی چې مثلا که د ځان وقایه ونه کړي وایي پردي ستا په کړکېچ چې د ځان په ګټه باندې پانګونه کړي او دا یو واقعیت دی. د افغانستان جګړه داسې شوې ده چې وروره هر څوک پکې د خپلې ګټې په خاطر او د خپل ځان د دفاع په خاطر باندې پانګونه کړي.
پاکستان له یو اړخه پانګونه شروع کړې، ایران له بل اړخه پانګونه شروع کړې، همدغه امریکا چې ما ته ظاهرا خان دی خو لره ته چنګي دوی بل ډول پانګونه شروع کړې ده، وروره روسیې بل ډول پانګونه شروع کړې ده، حتی تر اسرائیلو پورې دا مسله او د لاس او د چین او د هند پورې رسېدلې دي. نو هدف دا دی چې ولس سوله غواړي، ولس نور داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې تنګ دی، ستړی دی او دومره لویه قرباني او دومره لوی پور د جګړې لګیا دی پرې کوي چې حد پرې نور تمام دی. مننه بهر صاحب. یو څه چې طالبانو بار بار ویلي چې افغان حکومت د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، دوی یو خنډ چې تېره ورځ بحث کړو هغه دا و چې افغان حکومت افغان ولسمشر له وخت نه مخکې خبرې کوي، مثلا دوی وایي چې طالبان که غواړي چې قدرت ته ورسېږي یا سیاسي اهداف ترلاسه کړي باید ټاکنې یوازینی انتخاب دی. فکر کوئ ستاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟ آیا په رښتیا افغان ولسمشر یا په لویه کې افغان حکومت له وخت نه مخکې ځینې څرګندونې کوي؟ ګوره دا خو معمول خبره ده چې افغان حکومت دا خبرې وکړي. د افغانستان حکومت که ښه دی که بد دی، که مستحکم دی او که کمزوره دی، حد اقل د افغانستان د ولس د ارادې ممثل دی. خلکو رایې کارولې ده او د خلکو د رایې په نتیجه کې یو حکومت رامنځته شوی دی. سیاسي ستونزې، مشکلات او بهرني فشارونه هغه یو اړخ دی، اما د ولس د ارادې پر اساس رامنځته شوی دی. یو رسمي حقوقي چوکاټ دی، یو داسې حقوقي شخصیت دی چې مثلا په نړیواله کچه منل شوی دی، یو فرمټ لري، یو مثلا د قواعدو او د اصولو پر بنا رامنځته شوی دی. د ولسواکۍ او د جمهوریت د شیوې په دننه ودانه کې تشکیل شوی دی. نو هدف دا دی چې افغان حکومت خو باید دا خبرې وکړي او ولس هم دا غواړي چې د افغانستان سوله دا تر ټولو ډېر لوړ ارزښت لرونکی څیز دی. سولې لپاره قیمت باید وضع نشي، خو دا سوله باید په هغه قیمت وانخیستل شي او نه په هغه قیمت باید ومنل شي چې بالاخره افغانستان له دې بد حالت نه بدتر حالت ته وردن نشي. مثلا اوس چې کومه جګړه ده دا په اصطلاح باندې هغه ټیټه جګړه ده، هسې نه چې کورنۍ جګړه رامنځته شي، هسې نه چې د قومي جګړې رامنځته شي، هسې نه چې دا تفرقه دومره شي چې د افغانستان د تجزیې سوال پکې راپورته شي، لکه مثلا په 90 لسیزو کې چې دا تجربې وي. هدف دا د افغان حکومت چې کومه خبره کوي چې مثلا طالبان که راځي او بالاخره واک او قدرت ترلاسه کوي، یوه لاره لري چې هغه انتخابات یو ټاکنې دي. دا ټاکنې سره د دې چې مثلا طالبان بیا دا باس کوي چې مونږ که راځو نه یوازې په دې حکومت باندې زموږ مسله ده، بلکې هغوی حتی د نظام خبره کوي. تاسې به په ځلونو میاشت او څو میاشتې وړاندې دا اورېدلي چې مثلا که مونږ راځو باید داسې یو نظام رامنځته شي چې اسلامي جمهوري نظام خو څه کوي چې اسلامي امارتي نظام او یعنی تاسو فکر کوئ چې اړتیا هم دا ده چې یوازې اصلاح او سمونو ته اړتیا شي، نه د نظام بدلون ته؟ هدف دا ده چې په دې نظام باندې ډېره پانګونه شوې ده. دې نظام لپاره په سلهاوو زرو ځوانانو وینې ورکړي دي. په همدغه تېرو 5 کلونو کې یوازې د افغانستان د وسلوال پوځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو نږدې 80,000 ځوانان په دې باندې هغه شهیدان شوي دي، سرونه یې ورکړي دي. او همداسې مثلا ملکي خلک په لسهاوو زرو ملکي خلک چې دا د 20 کلونو دا قرباني د افغانستان د خلکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه پکې وجود لري، دولتي مامورین او ملکي خلک پکې، دا چې ترجمه کې تقریبا شاوخوا میلیون ته یا مثلا ستپاسه 9 میلیون ته دا قرباني رسیږي. نو بیا دا دومره قرباني مثلا دا څه معنی لري؟ او دلته دا دومره پانګونه چې وشول تر 115 میلیارډ ډالر مثلا دلته په یوازې په ساختماني او انکشافي او پرختي برخه او په اقتصادي برخه باندې لګېدلې دي، او په پوز باندې تر 200 میلیارډ ډالر د دې نه پورته لګېدلې دي. نو دا به دومره پانګونه څه معنی؟ دا دومره خلک دلته وژل، دا نورې کیسې مسلې، دا به څه معنی؟ ګوره خادم صاحب، یو مسله باید بل بحث شي او ترڅو هغه سوء تفاهم چې خلکو سره مثلا تشویشونه یا سوء تفاهم وجود ولري هغه باید له منځه لاړ شي. خبره دا ده چې مثلا په دې نظام باندې هم بحث کېدلی شي، په دې نظام دې هم بحث وشي، خو حد اقل چې یو تضمین خو وجود ولري چې مثلا سوله یقیني کړي. اوس څه تضمین ده چې سوله یقیني ده؟ یا مثلا څه تضمین ده چې طالبان راځي مثلا او هغوی چې څه غواړي هغه نظام سره ولس او حکومت مني، نو هغې وروسته به جګړه نه ترسره کېږي؟ تضمین نه دی موجود، نشته تضمین، نشته. طالب خپله تضمین چاته نه ورکوي. تاسې وکتل چې مثلا نړیوالې ټولنې تضمین مثلا امریکا ته، افغان حکومت هم دا بار باید یادونه کوي چې امریکا ته دې تضمین ورکړي، مثلا نړیوالې ټولنې ته دې تضمین ورکړي، یا دې مثلا موږ ته تضمین راکړي، یا دې هم داسې یو لوری د تضمین په توګه راوړاندې کړي چې هغه د طالبانو ضمانت وکړي. خو داسې لوری نشته دی.
او بل دا چې مثلا دا وسم چې افغان حکومت کوم تشويش لري ولس چې کوم تشويش لري دا تشويش هم بې ځای نه دی ځکه بې ځای نه دی چې مثلا طالبانو په خپل خوله باندې دا خبره کړې ده چې موږ باید چې د امریکا سره تر هوکړې وروسته موږ په افغانستان کې جګړې کچه شي دا راټیټو اوربند تر سره کوو خو تاسو ګورئ چې نه اوربند وشو نه ورکم وشو نو آیا دا ټول هغه موارد نه دي چې خلک د افغانستان په سوله باندې بیا طالبانو سره په بحث او مذاکرات او طالبان د حکومت برخه یا هم حکومت طالبانو ته ورکول په دې باندې اندېښمن کوي او یا مثلا هغه کوم شک چې وجود لري هغه په یقین باندې بدلی بله ډیره مننه بهر صاحب همدا مسله دوی وی چې موږ جګړه ځکه نه درو چې بل انتخاب نه لرو انتخاب یعنی څه ډول انتخاب ګورئ ما مخکې دونه وکړه چې جګړه چې دا د حل لار نه ده او د جګړې بدیل متبادل انتخاب شته دی هغه انتخاب شه د مذاکرات دي بله هغه انتخاب شه د هغه انتخاب مثلا خبرې اترې دي هغه انتخاب شه د هغه انتخاب دا چې د خپل ستونزې د حل لپاره یو مېسته د مقابل جانب سره ازریدل دي او پر هغه باندې بحثونه کول دي جدات من لري دا عقل منی چې جګړه زما اخیری انتخاب دی هیڅ عقل منی تا خو دا یو نیم کال دوه کال امریکا سره د مذاکرات وکړه غلطه د جګړې انتخاب نه اوس چې ما تر ازي ما سره چې مذاکرات کې جګړه دی او اخیری انتخاب دی دا څه معنی لري ولې امریکا تا خو ټول عمر د امریکا خلاف د جګړې په نوم ټول عمر د افغانانو وشل بله که او سره دې چې مثلا هغه ته د اشغالګر ویلي هغه ته مثلا يرغلګر ویلي په هغه باندې د سل نمونه نور د کفر او بل نمونه سره دې چې یبه خو هدي اقل تا خو په وروستیو کې هغه سره وروري شروع کړل کنه تا خو په وروستیو کې حتی هغه ته دا تضمین ورکړي چې ستا ګټه چې څوک نور ننګي غزما دښمن دي تا خو هغه ته دا تضمین ورکړي چې تا باندې نور څوک برید نه تر سره کوي هغه ته تا دا تضمین ورکړي چې نور د واشنگټن او د نیویارک امنیت زه ته ساتم ستا متحدین زه ساتم څنګه هغه سره تفاهم تر رسیږي چې مثلا په یو شکل د اشکال تاسو هیڅ مشترکات نه لري د چی مشترکات سره نه لري د دین مشترکات سره نه لري د ولس مثلا مشترکات سره نه لري د ګاونډیتوب مشترکات سره نه لري د وین مشترکات سره نه لري د عاطفي او صله رحمي مشترکات سره نه لري د هویت مشترکات سره نه لري هغه د لري غرب نه راغله د امریکانو چې په سلها او په زرها کیلومتر مزل وسره دغه سره ته هوکړه ترسيږي او دلته چې مثلا ورور دی دلته چې د استاد پلار او استاد مور نه پیدا دی او په سلګونه مشترکات سره لتر ټولو لوی مشترک د عقیده او د دین مشترک دی نو د سره څنګه تفاهم ته رسیږي او دا معنی څنګه کې چې مثلا جګړه زما ورسته انتخاب دی ورسته انتخاب جګړه نه ده د جګړه هغه انتخاب دی چې تر ټولو پست انتخاب دی هغه انتخاب دی چې مثلا یو څوک په ځان کې دا ظرفیت ته ورته ونه ګوري چې زه خبرې نشم کولای کله چې چا په دې څوک په دې باور باندې شي چې مثلا زه دا ظرفیت شته لري ورته نه لرم چې زه خبرې وکم غي نه ورسته به ټوپک ته لاس کې تاسو لنډه زه ته خپل کلی ولس کې دا مسله موږ تاسو ګورو کله ولس کې مثلا په لومړیو کې خبرې کیږي مثلا د جنجالونو په کې مذاکرات هم په کې تر سره کیږي مثلا یو بل باندې غوسیم سره کیږي خو چې کله مثلا دا غوسه یو بل باندې دا خبره اترې دا شنه نتیجه ورنه کې غي نور څه خلک دښمنۍ ته لاس کې ټوپک ته لاس کې ته نو څنګه وای چې مثلا جګړه زما خيري انتخاب دی دا مجبوریت نه دی هغه په خپل ذات کې یعنی د مذاکرې ظرفیت نه لري همدغه زما لپاره خو همدغه مفهوم دی او همدغه مفهوم پیدا کیږي ځکه د مذاکرې ورته او د باز ظرفیت لرلو خو جګړه به د ورسته انتخاب نه ټاکلو ډیر مننه قدرمن بهر صاحب خیر وسی اوریدونکو وخت تاسو د 02225 دغه دوه شمیرو باندې کول شي اړیکې ټینګې کوي قدرمن بهر صاحب څخه پوښتنه لري او ک نظرونه در سره د موضوع اړوند کول شي موږ سره شریک لومړی اړیکه راخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خلق لاس پرونته نور خیر ډیر مننه زنه پیژنې مهرباني پتنګ نورهار خغله پتنګ مهرباني وکړئ نظر لري کې پوښتنه رواني خدای کنه چې د کفر او د اسلام د چا د کفر سره بسیارانه کنه هغه د کفر په سب کې پاتېږي ځکه چې د کفر سره یو سره روغه جوړه کوي او خپل رور بس د منځ وړي نو د کفر او د اسلام په منځ کې نور څه دی خو همدغه بس دا چې د کفر سره د یارانې د کفر په سب کې پاتېږي او خپل رور دی بس بله اوري استاد څنګه لرو مهرباني وکړئ د بهار څخه په دې څه خبرو وکړه والله پاک دی آباد لري خدای دې دار فتنه وساتي زما بس پیشنهاد هم دا چې د خلکو کې اسلام نشته موږ په پیښور کې د دې خلکو سره ډېر وخت تیر کړی دی په پاکستان ایسای دا غلامان ټول شته مدرسو سره موږ ډېر حکومت په وخت سره کړی موږ زړه د اسلام بچی پوښتنه بله دې نه کوي دې نه معلوم دي دا د انګريز بچی دي د انګريزا
دا بس مسلمانان نه دي چې ته دا مسلمانانو کنه په خپل اسلام باندې او خپل ورونو باندې به بس رحم او ترحم کړو دا نن ما راډیو اورېدلې ده او دا څو ځایه بس ډېر سخت مجاهدین ورته پوه شي دا کافر نمرود دا ظالمان د خدای نه ترسه دا دا خلک دي نو بس خدای پاک دې بس هدایت وکړي او کلی کې خدای دې د قانون په شان د غرب پر کې چې دې کې افغانستان خو تباہ برباد کړي ظالمانو ته خیر اوسې ډیره مننه کور مودان په خیر اوسې بل اړیکه لرو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ تاسو د ډون ملمت ډېر زیات احترامات او سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام او د طالبانو په اړه کې خو سما دا نظر دی صاحب چې دا خو د پاکستان د آیسای بچی دي دا د آیسای د مرداري نطفې نه پیدا دي او آیسای د امریکای بچیان دي او دا طالبان هم د هغې بچیان دي دا هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي دا د یهودو نه بدتر دي ځکه چې د اسلام په جامه کې دوی مسلمانان ځای په ځای مسلمانان شهیدانوي نو زمونږ زنانه بچیان یې کونډې یتیمان کړل هغوی خیرونو ته کېناسته سوال کوي دا هیڅ کله افغان حکومت سره نه جوړېږي نو زما د افغان د حکومت نه دا هیله ده چې دوی ځای په ځای مردار او نور دوی سره د مذاکراتو په نوم باندې وخت نه ضایع کوي دا د مردارولو لایق لري دا بېدینه قوم مننه کور مودان ستاسو نظر واوریدونکو مو واوریدو موږ هم بل اړیکه لرو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست احمد جان خبرې کوم د ننګرهار نه احمد جان خبرې کوي مهرباني وکړئ نظر لرئ که له مېلمه څخه پوښتنه بس زمونږ غرور دا نظر دی پوه شي چې نه سوله ده او نه دی ورته بله لوبه روانه کړې پوه شي مهرباني وکړئ اورئ ستاسو د دې نه دا ښه خبره ده پوه شي چې حکومت دې هم ځان وپېژني چې هغه نه د ورور په نظر باندې ګوري نه د دغه په نظر باندې ګوري پوه شي نو ښه دا ده چې حکومت دې ورته خپل دغه وکړي ډیره من کور مودان که وخت تاسو بیا هم راګرځي اوریدونکو بهر څه تاسو وړاندې د افغان حکومت په پلاوي کې خبره وکړه د پلاوي په غړو کې مشکل دی د علمیت او منطق او تجربه او د سیاسي بصیرت لمخې وکنه اصلا پلاوي به تشکیل شوی نه دی دا هغه مسله ده چې مثلا طالبانو په دې باندې انتقاد درلوده او هغوی ویلي چې افغان حکومت چې کوم پلاوي ټاکي دا پلاوي د ټولو ګوندونو متشکله پلاوی نه ده هغه ګوندونه او هغه کشرونه چې په افغانستان کې اوسي دا غوي خاص تازولې نشي کولای خو افغان حکومت پلاوی وټاکلو بل اخره هغه کومې کیسې او مسلې چې وی هغه ور باندې تقریبا پای ته ورسېدي مثلا د پلاوی د ستونزې مسله یوازې د په حکومت کې د شته مشرانو د شته کسانو ترمنځ یو ټکر و مثلا ډاکټر عبدالله او همدارنګه د ولسمشر غنی او د نورو مطرحو ګوندونو هغه او ترڅنګ مثلا د نورو حزبونو کیسې او خبرې وی چې هغه ویل چې زما کسان پکې نشته بل زما کسان پکې نشته بل اخر هغه کیسه مثلا پای ته ورسېدل او یو پلاوی ایجاد شو یو پلاوی جوړ شو وټاکل شو په دا ورستي پلاو باندې نو تقریبا ملحوظات نشته دی راځو خپل د پلاوی نو ورسته مسله هغه دا چې تاسو وکتل چې د طالبانو سره د باس لپاره او د خبراتور لپاره بیا د ملي مصالحې شورا د ایجاد مسله چې حتی پاغي کې عبدالله د خبرې وکړه چې مثلا د حکومت نو ورته د طالبان چې تسولم دي هدف دا دی چې دغه یو بل باندې تورونه لګول په یو بل باندې مثلا بد خبرې کول یا د ادبیات کارول چې هغه مثلا سخت ادبیات یا غزشت ادبیات دي دام ګټه نه لري په زیاده دي چې مثلا د لوري سره نږدې کې لا یو بل نه فاصله واټن رامنځته کی نو هدف دا دی چې که هر ډول وي او په هر قیمت باندې وی نور باید سولې ته لزړه باید کار وشي او سولې ته رسیدو لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت دوی باید هغه شته خندونه او موانع دا باید لمنځه یوسي او ختم کی ما مخکې ویل چې قیمت په دې معنی نه ده خادم صاحب چې هغه قیمت افغان حکومت مثلا پور یا هغه پور ولس پری کی چې بل اخره کورنۍ جګړې ته وردن نشي او د افغان پلاوی یادونه مخکې وکړل چې مثلا پلاوی تقریبا یو خپلاوی ټاکل شوی بد پلاوی نه دی ام پکې د افغانستان د ټولو اقوامو د ټولو حزبونو او د ټولو بنسټونو استاد مشته دی ولې ځنی ستونزې لري مثلا
حد اقل د ځوانانو له برخې باید یو څوک وای تر څو د ځوان کشر نمائندګي په ښه شکل باندې شوی وای او همدارنګه زه د حکومت په ځینو برخو باندې مغلرم ملحوظات لرم هغه مثلا د افغانستان د ملي مصالحې شورا جاد او په داخل د سرخوا کې د موازی بل ادارې د افغانستان د افغان دولت په چارو کې د سولې وزارت مسله ده سره دې چې مثلا دا عبد الله د ځان لپاره د تشکیلاتي ایجادي جوړښت په توګه تر استفاده کوي مثلا خپل ملګرو ته ځای په ځای کولو یو فرصت په توګه دی ته ګوري هدف دا دی چې سولې لپاره باید کار وشي اگر که د ملي مصالحې شورا د ایجاد منطق به یوازې دغه سیاسي سوله نه بلکې د هغوی منطق تر ډیره دام دی چې تر سیاسي سولې وروسته ټولنیز سولې لپاره باید موږ کار ترسره وکړو جنبندي به همداسې وکړو ټول لورو ته چې د سیاسي تفاهم ته ورسیږي مثلا په ځانګړي ډول افغان حکومت طالبان ستاسو وړاندیزونه څه دي ګوره ما مخکې یادونه وکړله چې یو خو دا دی چې هغه خنډونه او هغه مشکلات چې هغه مثلا که په سیاسي برخه کې که په تخنیکي او مدیریتي برخه کې دا باید له منځه یوړل شي دا که د طالبانو له اړخه که د افغان حکومت له اړخه مثلا دغه د وروستیو 592 زندانیانو د ایسارېدو یا مثلا د نه خوشي کولو خبره په دې باندې باید مذاکرات او خبرې وشي او د ژمنې د اخیستو وروسته دا باید خوشي شي که چېرته افغان حکومت دا پلمه نیسي چې مثلا دوی ځکه نه خوشي کوي چې امنیتي او حقوقي ملحوظات او دلایل وجود لري نو ما مخکې یادونه وکړه چې دا 15000 زندانیان چې ورته خوشي کوي او دا 4200 چې خوشي کړي دوی هم ټول جنایتونه ترسره کړي وو دوی هم وسلوالو بریدونو کې لاس درلو نو هدف دا دی چې په دې کې څو باندې نور وخت باید ضایع نشي اگر که ما مخکې یادونه وکړه چې دا خپل یو لوی خطر دی د 4200 زندانیانو خوشي کول دا یو ډیر لوی خطر وو افغان حکومت په دې برخه کې دومره یو لوی ریسک او خطر واخیسته چې د نه منلو خطر وو تاسو ګورئ چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دارنګ مثلا ځینې نړیوالو بنسټونو اندېښنې وښودې چې کېدای شي دا د افغانستان د سولې د یقینولو یا مثلا سولې ته د ګټې په ځای کې کېدای شي دا وایي دا پروسې ته تاوان هم وړي او وملیدل شو چې ځینې بندیان تر خوشېدو وروسته بیا هم جګړې ته ستانه شو په جګړیز ډګرونو کې ووژل شو بله خبره دا ده چې نور افغان حکومت خو تقریبا خپل اړخه ورته خبرې روانې کړې ده او کیسه یې ختمه ده یوازې دغه د وروستیو 592 طالب زندانیانو مسله ده مسله دا ده چې طالبان باید چاته دا فرصت نور ورنکړي نه باید ایران ته دا فرصت په لاس ورکړي نه باید پاکستان ته دا فرصت په لاس ورکړي نه مثلا امریکا ته دا فرصت په لاس ورکړي نه هند او چین او نه روسیې ته دا فرصت په لاس ورکړي چې بل اخره هغوی د افغانستان دغه جګړه او دغه کشاله لا پسې اوږده کړي او هغه امتیاز او هغه امکانات او هغه قدر چې مثلا طالبانو ته په اوسنۍ زماني مقطع کې د ولس یا د حکومت له خوا ورکول کېږي هغه هم د لاسه نه ورکړي او نور خو په دې هڅې هم پوهېږو وروره چې مثلا تر څومره چې دا کیسه اوږدېږي د قدرت او د امتیاز په خاطر باندې اوږدېږي او د ولس لپاره وروستی انتخاب او چې ولس باید مسؤلیت ادا کړي هغه دا ده چې راپورته دي شي داسې راپورته شي چې نه د حکومت نه نور ویر او ترس کوي نه د طالب نه کوي نه د بل نه کوي خو مثلا په 10 کلونو کې چې 1 میلیون یا شاوخوا څه کم 1 میلیون یا مثلا 2 لک خلک وژل خو یو 10 به نورم وژل ډیر مننه نو هدف دا دی چې غږ باید پورته کړي داسې غږ باید پورته کړي چې د طالب مخالفت هم پکې وجود ولري داسې غږ باید پورته کړي چې د حکومت د ناقانونیو او د پلمو او د خنډونو هغه هم پکې غږ هم باید پکې وي او هغې ته حدود او خط وټاکي او طالب ته خط باید وټاکي چې مثلا دغه وروستی خط شو موږ هیڅوک هم نه منو دا خو جګړه د امریکا طالب او د افغان حکومت او دل ول پکې ولس شو برباد پکې ولس شو د سیاسي ټولنیزو مسایلو نږدې څارونکی ښاغلی جنغه بهار ډیره مننه چې بحث ته راغلی منن کور مودان درنو اوریدونکو تاسو د انعکاس راډیو په خبر او نظر نننۍ خپرونه کې بحث واورید طالبانو یو ځل بیا د اوربند مخالفت کړي او په دغه موضوع باندې بهار صاحب کافي اندازه بحث وکړو د حکومت په مسولیتونو او صلاحیتونو واینه وخت کې د طالبانو د ولس یعنی په لوی کې د ملت په مسولیتونو باندې وغږید اوریدونکو خپل نظریات شریک کړل د خو بد قضاوت پر تاسو تر بل خبرونه خو وخت